آیا ملګرو ستاسو د جیمیل اکاونټ ستاسو د موبایل نه علاوه خو په بل موبایل کې نه دی لاګین؟ ستاسو د جیمیل اکاونټ تاسو نه علاوه بل څوک خو نه استعمالوي، نو هم وسې چک کړئ او که بل څوک استعمالوي هغه ترې لرې کړئ. ځکه که تاسو په جیمیل کې دا سیټینګ ونه کړئ نو په دې سره ستاسو د موبایل ډیټا هم هیک کیدی شي او ستاسو موبایل پې هغه بل کس ریسټور کولی دا هم شي. نو که سبا لپاره تاسو سره دا مسله راځي نو هم اوس په خپل جیمیل کې دا یو سیټینګ وکړئ. دغه لپاره تاسو که ویډیو لایک یې د ځان سره سیو کړئ، راشئ په خپل موبایل کې به جیمیل راواړوئ، بره به تاسو په دې آیکن کلیک کړئ، دلته به تاسو سره جیمیل شو شي نو په دې کې به تاسو په دې ګوګل اکاونټ باندې کلیک واخلئ. یا به تاسو سره منیج اکاونټ راواخلي، هر یوې چې راوایستو په هغې به کلیک کوئ، بیا به تاسو معمولي شان داسې کوئ او دلته به تاسو په دې سیکیورټي باندې کلیک واخلئ. په دې کې به تاسو بالکل ښکته راشئ، دلته به تاسو له یو اپشن درکړي یور ډیوایس او لاندې لیکل دی ویر یو ار ساین ان. نو دلته به تاسو سره نور موبایل شو شي، صحیح ده. دلته به تاسو په دې منیج آل ډیوایس کلیک واخلئ. و چې ستاسو جیمیل ستاسو موبایل نه علاوه کم ځای کې لاګین وي نو به ټول دلته شو شي. نو دلته وګورئ زما دا جیمیل صرف په دې موبایل کې لاګین دی او بل په آیفون کې لاګین دی، تاسو لیدلی شئ. نو خپل جیمیل چک کړئ. که ستاسو جیمیل ستاسو موبایل نه علاوه بل ځای کې لاګین وي نو چې په کوم موبایل کې لاګین وي هغه تاسو لرې کول غواړئ نو سمپل په هغې دغه شان کلیک کوئ او دلته تاسو په دې ساین اوټ کلیک کوئ او کنفرم کوئ یې چې څنګه هم ساین اوټ کوئ ستاسو جیمیل به د هغه موبایل نه لرې شي. خو بیا له فوراً پاسورډ چینج کوئ، بیا چې ستاسو کوم د جیمیل اکاونټ وي هغه به بالکل محفوظ تاسو سره پاتې شي.